که ته نن نیمه ورځ پرون پسې خفه یې او پاتې نیمه ورځ سبا ته اندېښمن یې، همدا نن ورځ دې هم له لاسه وځي. په پرون پسې خفګان او سبا ته اندېښنه هم څه په لاس نه درکوي، نو ښه دا ده چې په نن کې واوسه. نن چې کوم چانس پاک الله په لاس درکړی، له هغه نه کار واخله، د خپلې ګټې لپاره یې وکاروه. او که داسې نه کوې، ټول ژوند دې همداسې په حسرتونو او اندېښنو کې تېرېږي. ګورئ، که مطالعه کوې خوشحال اوسه چې د علم او تعلیم د خلکو له ډلې، که کار لرې ځان نیکمرغه وبوله چې بېکاره نه یې، ځکه اوس وخت کې کار پیدا کول هم سخت دي. که په چکر وتلی، دا هم ځان لپاره چانس بوله چې همغه چکر نه خوند واخلې. ژوند همدا دی چې همدې وخت کې زه او ته لرو، او که همدا شیبه د ځان لپاره ژوند وبولو، ټول ژوند به موږ او تاسو له خپل ژوند نه خوند اخلو، نه به تیر پسې ځورېږو او نه به راتلونکي ته اندېښمن یو.